من نمیپریدي. خو دا خلک نه پلار لري، نه ورور لري، نه کورنۍ لري، نه سخر لري، نه خسربره لري او خی هیڅ شی نه لري. ځکه که دوی واقعا ورور لرودلی، که د قرار واقعا پلار لرودلی، که د قرار واقعا فامیل لرودلی، کورنۍ لرودلی، بیا د ده ورور راپسېده وایي قرار جانه ته حق نه لرې چې ستا په خاطر زما مور وکنځل سي. ځکه وایي دا زموږ شریکه مور ده، خو دا ورور نه لري. که ده واقعا پلار لرودی بیا هېڅکله ده ته اجازه نه ورکوله چې د ده په خاطر د پلار ښځه یې وکنځل سي یا د ده مور وکنځل سي. خو پلار نه لري. دا خلک سپک، دا د عرفات پلار دی وروره ګوله، نه عزت نه ابرو نه حیثیت نه شرف نه هېڅ شی نه، بیخي خالي او کنګال شوی انسان ده. منطق پکې دغونه نسته، استدلال پکې دغونه نسته. فشار ورباندې راسي، توهین کوي، تحقیر کوي، بېعزتي کوي او بالاخره دا کارونه کوي. زما د ځوانانو نه هیله ده ګرانو یارانو، ګرانو افغانانو، سیاست هر څوک چې وایي په ټیک ټاک کې سیاست کوم هغه خوشې بد کوي. سیاست ته موږ سیاستوال لرو، هغې به خپل پروژې لري، خپل کارونه به لري، مشرانو سره کینی، ولس مشرانو سره کینی، امریکا سره کینی، روسیې سره کینی. دا د ټیک ټاک کې هر څه وکړي فقط تفرقه ایجادېږي، فقط یو لرېوالی ایجادېږي، فقط فتنه ایجادېږي. نور د ټیک ټاک سیاست کومه ګټه نه لري. ځکه ما تاسو ته مخکې وویلې چې ابدالي نه تر اوسه پورې، هغه ابدالي خو صحیح و، هغې خپل واک او حکومت و. د ابدالي نه تر اوسه پورې حتی د هغه زوی تیمورشاه هم د بل چا په واک لاندې و، مستقل نه و، استقلال نه درلودی. نو دا په دې معنی چې د ولسونو کار نه دی. ولسونو کار هغه وخت کېږي چې قوي انسجام، قوي خلک وي. زموږ ولسونه نه، زموږ ولسونه ټیټو پاشان شوي دي. دا هېڅکله حکومت نسي رنګولی او نه یې رنګ کړی ده او نه یې په راتلونکي کې رنګولی سي. د افغانستان په تاریخ کې ولسونو تر اوسه خپله پرېکړه په خپله نه ده کړې، بل چا ورباندې حکومتونه تپول کړي دي. عام حکومتو ته سقوط کړی پردي او هم بل حکومت یې ورته جوړ کړی ده. خپله ولسونه متاسفانه تر څو چې باسواده نه سي، تر څو چې د پوهاوی سطح جګه نه سي، دنیا ونه پېژني، دنیا سیاست ونه پېژني، ولسونه هېڅ کار نه سي کوي. یوازې زموږ او تاسو هېواد نه ډېري تقریبا 90% هېوادونه همدا اوس هغه کنټرول د امریکا په لاس کې ده. داسې تقسیم شوي 4 قدرت یا 3 قدرت قوي دي. نیمایي امریکا کنټرولوي، نیمایي روسیه کنټرولوي، نیمایي چین کنټرولوي او یو څو دانې واړه سي دي هغه هندوستان کنټرولوي. او زما او ستا هېواد خو هېڅکله مستقل نه و یاره. دا د تضمین وایي سیاست نه څه نه جوړېږي. په خارج کې استو، بهرني هېوادونو کې استو، ښایسته سهولتونه دي، د کار زمینه مساعده ده، د تحصیل زمینه مساعده ده، د پیسو پیدا کولو زمینه مساعده ده، د تجارت زمینه مساعده ده، د کسب زده کولو زمینه مساعده ده. تر دې چې راسئ مثلا یو بې عزته سپک انسان ته کښېنئ، لاړ سئ درس ووایئ. په هر یا داسې یو لایف ته کښېنئ چې ستاسو خپل هغه ژوندون کې یو څه تاسو ته زده کړئ. نو دا طالب سو، دا جمهوریتۍ سو. ګوره جمهوریت نه جمهوریت هغسې جمهوریت په واقعي معنی تعریف شوی ده په کتابونو کې، او نه دا امارت یې دغسې ده. امارت دغه ده، دوبۍ امارت ده، عربستان سعودي امارت ده، وروره ګوله قطر امارت ده. خو ګوره څومره ښکلی امارت. د زنانه حقوق پکې خوندي دي، د نارینه او ځوانانو پکې خوندي دي، ښوونځي او مکتبونه خلاص دي. خو زموږ او تاسو دا هر نظام چې راغلی هغه سیکولري نظام کې موږ خرابی کړی، په جمهوریتي کې وروره ګوله هغه په واقعي معنا موږ یو حکومت هم نه جوړ کړی. لنډغرا دیگه ببخشین، به خدا قسم است زه به پښتو باندې وغږېږم. اینمي نغمه را همدغه نغمه توهینوي، تحقیروي. په خدای دومره یو غیرتي ښځه، دومره یو غیرتي مېرمن، یعنې هر څه لري، ښایسته ښکلی کور، یعنې کورنۍ، نور زنانه. خو دا دومره تکړه ښځه وه، په خپله قچي روکروت پوخ کوي، وروره کوفته یې پخه کړه، بانجان او بولاني پوخ کوي، وروره ګوله صابې پاخه کړه په خپل لاسونو. دومره تکړه داسې نه ده چې پوګري وکړي، چاته وایي سیاله دا کار وکړه دا کار وکړه. او دومره د تعصب نه لري انسانه، دومره یو انسان پرسته مېرمن ده چې په خدای قسم داسې ویې ګورې چې حیران ورته پاتې سي. خو دغه لنډغر، دغه شینګریان، دغه بې عزته انسانان، دا لنډغر و کولابیان، دا راځي هغه بیچاره ته توهین کوي، تحقیر کوي، بې عزتي کوي. دومره د پړ هغه تاجکان ور باندې ګران دي چې د حد اندازې نه ډېر. دغه هزارگان ور باندې ګران دي. شما میرین و بانوی بزرگوار را توهین و تحقیر میکنین. کم شرم بکنین، کم انسان شوین و اولاد دلاک. شما دلاکای بی عزتا چی وقت آدم میشین؟ از این کدنه بی عزت میشین، از این کدنه بی حیثیت میشین، از این کدنه برادر عزیز بی ارزش میشین.
بی‌ارزش‌ترین انسان‌های داخل افغانستان و خارج افغانستان شما کولابی‌های لندغر در کولابی‌های لندغر که میگم مقصدم از اونمو شمالی تروال است، کسایی که احمد شاه مسعود دوست داره و پیشمن لندغر است. چرا که انسان درست رو دوست نداره. ربانی را دوست داری، پیشمن لندغر است، چون برهان الدین ربانی یک خبیث بود، یک قاتل، یک ظالم، یک انسان چتل بود. اونو رو من لندغر میگم. ولی کسایی که دمی طرف می دل و تپل بسته نیستن، کسایی که خود مربوط احزاب و خود مربوط اخشار و خود مربوط رهبران نمیدانن، اونا برادرای هستن، ولو که از پنشیر باشن، ولو که از بدخشان باشن. ما اونو کثیفای نمی فارغین مکتب خانه احمد شاه مسعود میگیم. با اینا ما مشکل داریم، چون اینا با همه مشکل دارن. با هزاره مشکل داره، با ازبک مشکل داره، با پشتون مشکل داره، با اهل هنود مشکل داره، با زن مشکل داره، با مرد مشکل داره، با طفل مشکل داره، با حیوانات مشکل داره، با مادر خود مشکل داره، با پدر خود مشکل داره، با برادر خود مشکل داره، خواهر خود، مادر خود امروز زنا میکنه، مکلانشون حسیب قای مرکز. برادر عزیز در بین خود قریه به قریه خوار مادر یکی دیگه دو میزنن. اینا دیگه هم از انسانیت خارج است، هم از آدمگری خارج است، هم از افغانیت خارج است، هم از تاجیکیت خارج است، هم از آزادیت خارج است. اینا لودستن. فلهذا مشکل ما بینمی طایفه خبیث است. اونو شرابی، لوده، دلای، بی سواد، بی حیثیت، منافق، بی منطق، او را خودی نصیحت حین شکل کلشان اصلیتشون نموز. ای که نکتایی بپوشی، لکس بگردی، به این مانا نیست که تو یک چیزی هستی. او سنگینی، وزن، جسارت، برادر عزیز، او در وجود می باشد. او رقمی نمیشه که تو نکتایی بزنی، عطر بزنی، تا بلایی از موزیک گش 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 پر تو، ده او انسانیت نمیشه. دیگه برادر عزیز، تمام مردم افغانستان جان ماستن. هیچ وقت ما بسیار برنامه‌های خوب دارم، برنامه‌های بسیار درست دارم، چالنج‌های بسیار قوی داریم، ولی در چوکات ادب، در چوکات منطق، در چوکات استدلال، در چوکات منابع و سورس‌های تاریخی. باز اگر مرد بودین، اگر واقعا تاریخ داشتین، واقعا کسی داشتین که در مقابل ما استاد شوه یا سوالات ما را جواب بده، باز و امو گز امو میدان. ولی از توهینگر و دشنامگر و این مردم ما را خوش ما نمیه.